د حیات خان ورلډ درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. دا یو ځای ته راغلم او په دغه سوشل میډیا باندې د دې ځای یو جج ډېر زیات مشهور دی، جج کیپریو. هغه اټالوي دی، ایټالین دی او دا د ایټالین علاقه ده په امریکا کې. او دغه ځای کې خواته د هغه جج چې کوم دی نو خپل آفس دی او اوس خو اورو چې بیمار دی، ناجوړه دی. او سړی ډېر د انسانیت سړی دی. ما په دې سوشل میډیا باندې لیدلی هم دی او دلته کې هغه صرف د دغه څوک چې په لایسنس کې مسلې او په ټکټ کې او د ګاډي دغه ټریفک قانون خلاف ورزي چې وشي نو د هغې هغه کیسونه هغه کوي. ما سړی زما په خپله باندې خوښ دی. خدای دې وکړي چې چېرته د ملاقات زمینه ورسره هم راجوړه شي. نو دا د هغه علاقه ده، ایریا د هغه ده او خلک یې ډېر زیات عزت کوي. نو دلته کې دا د ریسټورنټ یا لکه زموږ په اسلام آباد کې چې ایفټین او هلته خلک ناست دي چای څښي او په ګڼټو ګڼټو ګپې لګوي. نو دا هم داسې یو ځای دی، فیملیز راغلي دي. په دې خلکو کې د هوټلینګ د هوټلو د خوراک هغه رجحان ډېر دی. ډېر کم خلک به چې هغه کور ډوډۍ خوري. هره فیملی ماښام کې وځي، څوک کافیز کې، څوک فاسټ فوډ خوري، څوک انډین فوډ خوري، څوک پاکستاني خو پکې ډېر لږ ملاوېږي بهرحال، او څوک کلبونو ته ځي. د هر چا خپلې خپلې خوښې دي، د هر چا خپل خپل مصروفیات دي. نو بس زه هم پکې راغلم. معاذ علي خان لګیا دی راله ویډیو جوړوي. نو دا پکې یو ناشنا ځای او دغه دا رش روش ما په 2010 کې په ملیشیا کې لیدلی او چې هلته هر کور والا هوټل ته ځي، خامخا ځي. نو دلته کې هم د دغه ایټالین خوراکونو مرکز هم دی او ورسره نور خوراکونه هم دي. نو دغه خلک دا ایټالوي خلک چې دي دا د هوټل ډېر شوقیان دي، د خوراک هم او د هوټل هم. نو دا تقریبا چې دغه خلک دي، دغه ایریا ده او دغه پکې جج مشهور دی. راسره اوسئ، درته یې ښیم. دغه لږ غونې ځي چې دا خلک پکې دي، خوراک له راغلي دي. دلته هم د شینکو قدر دی، د دې ګلونو قدر دی. دا یې ورته ایښودي دي، د دې خصمانه هم کېږي. دا فوډ سټریټ ماته ښکاري که نه، ما د فوډ سټریټ دی ته ویلی شو. دا د دې علاقې فوډ سټریټ دی او کولډ ډرنک او مختلف کافیز او فاسټ فوډ او دغه خوراکونه پکې ملاوېږي. ښایي درته دغه خلک درته ښایي. To see some friends.
طرف یې د بارونو دی ښه دا پکې شاته پولیس ولاړ دي دلته کې زیاتره دا پولیس د دې دپاره هم ولاړ دي چې څوک راشي ملګری ورسره وي ملګري ورسره وي زیاتره خلک دلته کې شراب نوشي کوي او هغه ډېر لږ خلک پکې بیا داسې بدرنګي جوړوي نو د هغې د راټینګولو دپاره د وجلو دپاره نه چې هغه په ښه طریقه باندې دوی کور ته ورسوي د هغې دپاره اکثره دا پولیس په داسې رش روش په ځایونو کې وي او دنیا ده که نه مختلف خلک دي د مختلفو خلکو مختلف نظریې دي نو دلته ما په اول ځل دا چې راغلی یم 3-4 ورځې مې وشوې 3 ورځې اول ځل مې دا د پولیسو ګاډی ولیدو او هغه هم د خلکو د حفاظت دپاره دی نه چې د زورلو دپاره نو ښایي درته راسره اوسم دا خلک پکې خوراکونو ته ناست دي او مونږ داسې ماړه یو کافي مشکل ده دا خلک ما وویل چې مونږ ماړه یو خو که مونږ ماړه نه هم یو نو دوی دا خوراکونه مونږ کولی هم نه شو دا بس مونږ د دې عادت نه یو که نه په دوی چې کوم خوراک کوي هغه هم دوی کولی شو Spare روان دي وګورئ دا کنسپټ ډېر ښکلی دی څومره خوند کوي وګوره दिवस खाली खपलो ये कस्टमर बैठे हाँ This is
ډېرو ولسوالۍ کتونکو د حیات خانوال درنو لیدونکو دا ځای دی خلک راټول شوي دي دغه ماسخوتنۍ ماښامۍ دا خپل رنګینکۍ سبا چھٹي ده دلته کې هغوی سنډې نایټ دی که نه ویکینډ چې ورته وایي او دلته تهوارونه مختلف د مختلفو مذهبونو خلک مانځي او امریکا د بس ټولو خلکو له ځان کې ځای ورکړی دی مختلف رنګونه مختلف نسلونه مختلف مذهبونه خصوص څنګه اوسېدل غواړي هغه پکې آزاد دی هغه پکې خپله خبره کولی شي خدای دې وکړي چې زموږ دغه وړې وړې ویډیوز واړه واړه لمحات وړې وړې منظرې ستاسو خوښې شوي وي راسره اوسئ د نورو ښو معلوماتو لپاره